راوتی مو هیواد له خونړیو ګردابونو راوتی مو هیواد له خونړیو ګردابونو په تورې د جهاد له خونړیو ګردابونو له څه مرګوني جنګ نه په میړانه را بهر شو له څه مرګوني جنګ نه په میړانه را بهر شو په نه راشو آزاد له خونړیو ګردابونو اشر د آبادۍ ته یې ظلمو مټې رانغښتي اشر د آبادۍ ته یې ظلمو مټې رانغښتي ډېر ژر به یې کړي ښاد له خونړیو ګردابونو. د پولیس راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ اوسېږئ او د صحت جامې مو پر تن وي. قدرمنو اورېدونکو دا د پولیس راډیو څخه د سنګر خاطرو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې مو زه نظیف الله هوتک کوربتوب کوم. قدرمنو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسو د پولیس راډیو د سنګر خاطرو له خپرونې سره بلدتیا لرئ، په دې خپرونه کې موږ د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین سرسپارلي غازیان میلمانه کوو. له دوی سره د تیر جهادي دور د سختیو کړاوونو زحمتونو خواریو په حق لغږیږو چې یو مجاهد په تیر 20 کلن دور کې له څومره سختیو مشکلاتو سره مخ شوی ده. همدارنګه یو مجاهد په دغه سپېڅلې لاره کې څومره سختۍ لیدلي، څومره تکالیف لیدلي، څومره شکنجې لیدلي. هغه مشکلات چې په یو مجاهد تیر شوي دي، هر مجاهد به د خپلې د خولې نه د خپلو مشکلاتو کیسې دلته په دغه خپرونه کې موږ سره شریکوي او د رادیو له لارې به یې تاسو واورئ. عزتمنو اورېدونکو، د تیر په څېر موږ سره د افغانستان اسلامي امارت یو تن مجاهد غازي ناسته، د ده سره به غږېږو. موږ سره زنداني صاحب میلمه ده. دا چې زنداني صاحب د کوم ځای ده، د کومې ولسوالۍ ده، د کوم ولایت پورې اړه لري، دا به وروسته موږ په دې خپرونه کې زنداني صاحب په خپله خوله تاسو ته بیان وکړي. زنداني صاحب محترم، ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړه. نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رضوان الله مظلومیار، د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د دیریمیا صاحب اوسېدونکی او فلحال د لغمان ولایت د قرغۍ ولسوالۍ په قومندانۍ کې قومندان د بلوک په صفت دنده لرم. چې تاسو تر دې ځایه راغلی او ځان مو په عذاب کړ چې زموږ څخه د جهاد خاطرې او د زندان خاطرې په اړه معلومات ترلاسه کړئ، نو موږ حاضر یو چې تاسو ته خپلې خاطرې وړاندې کړو، د زندان تکالیف او مشکلات او د جهاد تکلیفونه، د مجاهدینو تکلیفونه ټول در سره شریک کړو. خوشحاله اوسئ. نړۍ مننه. الله پاک دې تاسو تکالیف په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځئ. اول خو به په دغه بل تخلص باندې هم اورېدونکو ته لږ رڼا واچوئ. ډېری ملګري درته زنداني صاحب وایي، په دغه هکله که اورېدونکو ته ووایي چې ولې درته زنداني صاحب وایي؟ نو دا خو به درته دا ووایم چې د جهاد د ابتدا نه درته به ووایم چې زه ډېر کشر وم چې د جهاد او مجاهدینو سره مې ډېره مینه وه. نو زموږ د کورنۍ تره مې خدای بخلی ملا شهید استاد، بل خوری مې ډاکټر صاحب ولی الله، بل د عامه خاوند مې عبدالجلیل، د هغه زوی اسماعیل. نو تقریبا زموږ د کورنۍ خپل 12 کسه شهیدان دي چې ټول د اسلامي امارت لپاره خپل د سر او مال نه قربان او شهیدان شوي دي. نو الحمدلله اوس فلحال هم په اسلامي امارت کې خدمت باندې بوخت ډېر کسان لرو چې تره مې د قاري صاحب عبدالباسط صدیق الرحمن د لغمان ولایت امیر امنیت ده. نو دا به درته دا ووایم چې کله ونیول شوم، زنداني شوم، نو بس همدا مې تخلص شو، زنداني پاتې شو. نو همده په خاطر باندې دا ملګري ټول راته زنداني وایي چې زندان مې تېر کړی، تقریبا څه کم 6 کاله زندان مو تېر کړ او ډېر تکلیفونه او کړاوونه مو ولیدل په زندان کې. نو د په خاطر راته ملګري زنداني وایي. ډېر ښه. درنو اورېدونکو، تاسو د زنداني صاحب تخلص په هکله هم معلومات ترلاسه کړل. تاسو یادونه وکړه زما کورنۍ مجاهده کورنۍ وه، دې ته څنګه په دغه لاره کې تاسو ډېر شهیدان ورکړي. الله پاک دې د ټولو شهیدانو شهادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځئ. تاسو خپله څومره وخت کېږي چې د افغانستان اسلامي امارت له صف سره یو ځای شوئ او څه انګېزه مو واخیستله چې تاسو دغه صف سره یو ځای شوئ؟ ولې یو ځای شوئ؟ علت یې څه و؟ زموږ خو ما درته مخکې ویل چې په تیر جهاد کې هم ترونه مې ټول مجاهدین پاتې شوي دي، رهبران پاتې شوي دي اسلامي امارت او د په جهاد په جبهو کې رهبران پاتې شوي دي. نو دا د په خاطر دا چې ظلم او وحشت ډېر زیات و، نو په هر ځای کې په هر چا ظلم کېده، بمبارونه و. دا خصوصا دا چې چېرته به په اطرافو کې چاپې راتللې، دا صفریک او سپیردو قطعاتو به چې چاپې وهلې، حتی دا چې په انسان خو چې په حیوان به هم رحم نه کوو. حیوانات یعنې بې زبانه شی دی، هغه به هم ویشته او په هېڅ یې رحم نه کوو. نو همداسې ما غوندې زرهاو ځوانان
نو زړونه باید دته هغه کېدل چې باید موږ ټول جهاد وکړو او باید دې لارې ته وځو چې دا حقه لاره ده، دوی د ظلم مخنیوی وکړو، د په خاطر باندې موږ د خپل جهاد ته دوام ورکړو، دې لارې ته ووتلو. د کلونو باره کې مو یادونه ونه کړله چې څومره وختونه کېږي چې تاسو دغه صف کې خدمت کوئ، مخکې له فتح نه په دغه لاره کې څومره خدمتونه کړي؟ د جهاد خو به درته دا ووایم چې هغه څه مو کړي هغه هم د الله دپاره کړي دي او بیا به هم کوو. نو تقریبا د امارت سره چې یو ځای شوي زمونږ 10-12 کاله کېږي چې د امارت سره په دې صف کې مونږ ولاړ یو، جهاد هم کړی، په ده کې مو شپږ کاله زندان تیر که او نو د جهاد پایم چې ډېر وړوکی وم چې زه ونیول شم، کورنۍ سره باندې نه وه خبر چې کله زه ونیول شم بعد د هغه نه چې زه ریاستو ته ویوړل شم، چل ته ویوړلم، د امنیت ریاست ته ویوړم لغمان ته، نو ظلمونه او دا مشکلات م ولیدل چې کله ما بس ته ویوړم. مشر ورور مې چې ذبیح الله جواد نومیږي اوس په وزارت کې وظیفه لري، هغه چې کله راغی زندان ته راته نو ما ته ویل چې څنګه موږ ټول کور نه وو خبره و ته دې لارې کې دې داسې وتلی وې او دا لاره کې دې لاس وهه، یعنې دا جهاد دې کوه او موږ دې نه وو خبر کړي. نو بیا ما ورته ویل چې بس ما هېڅوک هم نه دي خبر کړي، صرف زمونږ امیر و قاري صاحب قهرمان نومېده چې اوس الله دې وبخښي شهید شوی ده، په ننګرهار بټي کوټ کې شهید شو. نو هغه ورور مې ډېر زیات خوشحاله شو او شکر دې الله ادا کړ چې زمونږ په کورنۍ کې پلار خو مې مجاهد و، ترونه مې مجاهدین دي، دا ښه ده چې زما ورور هم په دې لاره کې ونیول شو، بندي شو، یعنې افتخار یې وکړو. زنداني صاحب نورو قصو ته به راوګرځو، خو داسې تاسو په لومړي سر کې دا ذهنیت چا درکړي، چا تشویق کړلی؟ تاسو مخکې یادونه وکړه چې ظلم، زور زیاتی، چاپې، بمبارۍ هر څه اوج ته رسېدلي وو، نو تاسو هم دا لازمه وګڼله چې د دوی پر وړاندې ودرېږئ، جهاد وکړئ. لومړی جهاد مو چیرته پیل که، کوم ځای کې مو پیل که؟ لومړی جهاد مو په خپل ولایت کې لغمان ولایت کې په مرکز کې د مهترلام زړه کې یو هوټل ده، د سراج بند ورته وایي، دلته یو هوټل و، په دې هوټل کې یو څه ملګري وو، دی سره راټولېدل، نو زه به نه پوهېدلم چې دی څنګه راټولېږي، نو حتی ډېرې ښې خبرې به یې کولې، دا بیانونه به یې اورېدل. استازی پوه کړم چې زمونږ کله دا قاري صاحب قهرمان سره رابطه شوه نو د همغه تاریخ نه موږ خپل کار ته دوام ورکړ او جهاد هم پیل کړ، ډېر کارونه مو کړه، یعنی هغه کوم کارونه چې کړي دي هغه الله ته معلوم دي او انشاءالله بیا به هم کوو، د مجاهدینو او د جهاد په خاطر به بیا هر څه کوو. ډېر ښه. لومړنۍ کارونه چې کله ترسره کول تاسو په ښاراتو کې خپل لومړی اقدام دی دغه برخه کې یا دغه لاره کې تاسو خپل خدمت شروع کړی ده، چې کله مو په لومړۍ ورځ هغه لومړی اقدام کاوه دغه ورځو کې څنګه وایي زړه و نازړه کېدی خو به نه، یا ترس، ویره مو څه درلوده، مهارت مو درلوده په دغه برخه کې چې تاسو کوم پلان درلوده چې عملي یې کوي؟ یعنی لومړی کارم زمونږ په ننګرهار کې و، هغه داسې یو کار و چې ډېر داسې عجیبه غوندې کار و. نو قاري صاحب قهرمان موږ ته یو کار وسپاره چې تاسو ورشئ په ننګرهار کې د څارنوالۍ مخ ته دا کار مخ ته بوځئ. چې کله موږ ورغلو هغه ساحې ته نو یو ګاډی را سره و، الټو موټر و، نو په دې الټو موټر کې زه ناست وم، بل ملګري ویلې چې قاري صاحب ته مو کوزېږه زه به ښکته شم، نو ته په ګاډي کې پاتې شه. خو واقعا چې یو سړی اول ځل یو کار ته ځي او هغه ته ځي خامخا لږ زره داسې ورخطا کېږي، نو زمونږ اول ځل و چې همغه کار هم وکړو او انشاءالله ورخطا هم شو پکې خو کامیاب شو، هغه خپل کار هم سر ته ورسو، بیرته خپل ځای ته راغلو. چې بیرته راغلو قاري صاحب سره هم تماس وکړو، قاري صاحب ویل چې څنګه شو کار هم وکړو، موږ ویل هو کار هم وکړو، نو ډېر زیات خوشحاله شو چې په اول ځل او دومره زړورتیا، نو دا یو عجیبه غوندې کار ده چې تاسو کړی ده. چې وروسته نور تجربه ترلاسه کړه، مهارت مو ترلاسه کړه، بلدتیا مو ترلاسه کړله، نور بیا همداسې په دوامداره توګه مو ادامه ورکړه؟ هو، چې کله د اول کار مو کوو نو د دې نه وروسته نور کارونه مو کړه، ډېر ځای یعنې په څو ځایونو کې هم کارونه وکړه د قاري صاحب تر امر لاندې، چې قاري صاحب ډېر نیک سړی و، الله دې وبخي، اوس خو شهید ده، د هغه بل ورور د قاري صاحب برادر نومېږي چې فی الحال په کابل کې وظیفه یې ده، نو د هغه تر امر لاندې بیا موږ کارونه شروع کړو، نور کارونه هم کول، یعنې تره مې خپله دلګی مشر و، د خپل تره سره ما کار نه کوو، هغه نه پرېښودم چې ته کشر یې، نو اجازه یې نه راکوله، ما به د هغه نه پټ د قاري صاحب قهرمان سره په هر ځای کې کار کوو، په لویه لاره کې، بل ځای کې، نورو کارو ته به چې لېږلم زه ورپسې تللم، هر ځای کې مجاهدینو لپاره چندې به هم ټولولې، نو هر ځای ته به تللو، کله به پمپ ته، کله دواخانې ته، د مجاهدینو لپاره به هم خدمت کوو.
داسې په ښاراتو کې مو فعالیت شروع فعالیت مو وکړ، د هغې تر څنګ بیا په رسمي ډول خطو ته یا د دې تر څنګ مجاهدینو سره په تشکیلاتو کې بیا څه وخت لاړئ؟ د دې نه غیر چې کله به کوم ځای کې جنګ و یا به کوم علیشنګ خط کې و یا به دې خواته الینګار په خط کې و ارمل خط کې، دلته زما ملګري و عمار یاسر نومیږي چې د امارت مشهوره ترانه خوان ده، د هغه سره به مې تماس کوو، یعنې مشرانو اجازه نه کوله، زه به په پټه ورتلمه، جنګ ته به ورتلمه، جنګ به مې ورسره کوو، علیشنګ ته به م تللمه، داسې ننګرهار ته به تللمه، حصارک ته، همدغسې کته خوږیاڼیو ته، شهید رهبر صاحب چې شهید شوی ده د زندان نه مې ورسره رابطه وکړله، چې د زندان نه راووتمه په 3-4 جنګونو کې مې ورسره برخه واخیستله، تللم به، یعنې تر دې حده چې زه به یې ملګرو ته بالکل نه ښودلم، مخ به مې پټ و، د ملګرو خواته به یې زه نه وړلم، چې کله به یې وړلم چې دغه کار به مې پلان و، هلته به م کار کوو، بېرته به یې په موټرسایکل کېنولم، خپلې ساحې ته به یې ورسولم چې دا څوکونه ګوري دا افشا نه شي. منطقه کې خلک در باندې څه وخت پوه شو؟ تاسو د نیولو سره سم خلک پوه شو که نه د هغې نه مخکې در باندې پوه شوي وو؟ یعنې منطقه کې خلک د هغه نه وروسته پوه شول چې د لغمان زړې سیاتامې سره یو انفجار وشو، دلته ملګرو کار وکړو، نو هغه نه وروسته دا خلک شکمن شول چې دا کار دوی کړی ده، نو موږ ډېر زیات ځان ساته، ځکه زموږ په کور داسې ځای کې م کور و چې زموږ شاوخوا ته د امنیت مدیریت و، شاوخوا ته م د امنیت خلک اوسېدل، کورونه و، ټول دولتي خلک اوسېدل، نو دا ټول په موږ شکمن و چې دوی کورنۍ ټوله مجاهدین دي، طالبان دي، نو د همدغه نه خلک شکمن و ډېر مخکې نه، تقریبا 6 میاشتې چې کله زه ونیول شوم په ریاست کې راته ویل چې موږ 2 میاشتې په تا باندې کار کړی، 2 میاشتې وروسته م ته نیولی چې ته دا فعالیتونه کوې او ترور کوې، یو ځای ته ځې بل ځای ته ځې، د شپې لخوا جنګونه کوې، کارو ته ځې، نو ته مو نیولې. قاري صاحب منطقه کې یا په ښار کې د کارونو تاسو یادونه وکړله، د خپل د دغې نیونې په هکله باندې تر څنګ د زندان په هکله دغه د پیل د شروع قصه که اورېدونکو ته همداسې په متواتر ډول باندې وکړي ډېر به ښه سي چې کوم ځای کې ونیولې، څونه وخت چیرې تېر کړه، کوم لغمان کې ونیولې، بل ځای کې ونیولې، لغمان زندان کې څومره بندي وې، د هغې نه وروسته بیا چېرته ویوړل شوې؟ د نیولو په باره کې خو به درته دومره ووایم چې زه کله نیول کېدم نو د ورځې 10 بجې وې، 10 بجې په کور کې وم، لږ داسې بېتابه غوندې وم چې لږ راجیګ شوم باندې، ملګرو زنګ وواهه، وایي ته راځه چې چېرته ځو مېلمانه لرو، نو ما مور ته وویلې مورې لږې داسې ښې غوندې وریجې پخې کړه، زه بېرته راځم، یعنې همغه ورځ چې زه ووتم 10 بجې وې، په لغمان ولایت ښار کې زه ونیول شوم، چې ونیولم نو د هغه نه وروسته ویوړم ریاست ته، چې ریاست ته ویوړم د نیولو سره سم چې هلته ویوړم ډېر زیات زجر راکړه، ډېر یې ووهلم، د شپې تر 1 بجې پورې په یخ اوبو کې ودرولم، د جدید میاشت وه، نو د جدي میاشت وه، د شپې 1 بجې پورې په یخ اوبو کې ولاړ، وروسته د هغه نه چې کله 1 بجه د تحقیق ته وښکلو، یعنې هغه حتی ظلم او زیاتی دی وکړو چې یو الله لیدل، نو هغه هر څه به الله ته معلوم وي، انشاءالله هغه د پوښتنې جیم شته ده او الله به د دوی نه پوښتنه کوي، نو که دلته زمونږ وس د امارت د مشرانو هغه نو دلته به هم ترې پوښتنه وکړو، نو وروسته د هغه نه چې ریاست ته ویوړم، په ریاست کې تکلیفونه او مشکلات ډېر، یعنې چې دا د تره باره کې رانه پوښتنه کوله چې قاري صاحب صدیق الرحمن دې څه کېږي، فلانکی دې څه کېږي، نو ما ورته د ټول نه ویل چې زه هم نه پېژنم، نو په دې وخت کې موږ سره څنګه قومندان صاحب عبدالغفور او حذیفه دیم بندیان و چې دا د لغمان مشهوره مجاهدین دي، سرګروپان دي، ډېر تکړه مجاهدین چې اوس د کشف کنډک امیر هغه د معاون ده، نو دیم را سره ول چې ډېر یې ووهلم، نو په اطاق کې چې ویوړم دا ملګرو راته ویل چې قاري صاحب په ځان باندې تکلیف مه تېروه او دومره وکړه چې دی څه وایي ووایه چې همدغه کار مونږ کړی ده، او انشاءالله الله به دې خوشي کې باندې به درنه الله غټ خدمت واخلي، اوس که دلته ته ځان عیبي کړي، دلته ځان په مشکلاتو کې ګیر کړي او ودې وهي یا د اعصاب خراب شي یا نورو مشکلاتو سره ګیر شي، نو ته چې باندې وځي خدمت نه شي کوی، نو د همغه ملګرو خبره هم ځینې ومنله، ځینې خبرې به چې دوی کولې، دوی به ویل چې پلانکی پېژنې، موږ به ورته ویل نه نه پېژنو، موږ به ورته ویل زرقاوي پېژنو، هغه خو به افشا مجاهد و، وایي نه هغه خو موږ هم پېژنو، ته داسې سړی و خو د چې هلته مرکز کې څوک پېژنې، نو تقریبا 15 شپې دلته په لغمان ریاست کې وساتلم، د ده نه بعد 2 شپې ویوړم ننګرهار ریاست ته، په ننګرهار ریاست کې م ډېر زجر او تکلیف او مشکلات تېر شو، خو هغه ځای نه یې بېرته راوستم لغمان ته، چې لغمان ریاست ته یې راوستم، د ځای نه یې ویوړو چل ته، او په چل کې هم ډېر مشکلات او تکلیفونه تېر شول، بېرته یې راوړو لغمان ته، چې د لغمان ریاست ته یې راوستو، د ځای نه یې بیا ویوړو مابس ته،
یعنې مابس ته چې ویوړو تقریبا څه کم 1 کال مو دلته لغمان مابس کې تیر کړ. چې دلته مو تیر کړ، دلته د لغمان په مابس کې یو مجاهد باندې دوی ظلم کوو، موږ جنجال وکړو. د جنجال نه وروسته موږ ویوړو کابل ته پلچرخي ته. په پلچرخي زندان کې مشکلات او جنګونه او هر څه دا تکلیفونه هم تیر کړه. یعنې هلته هم په موږ باندې ډېر ظلم چې کته چې په مجاهد باندې ظلم کېږي یا په مظلوم ظلم کېږي، د هغه د دفاع په خاطر مو جنجال کوو. بیا ویوړو باګرام ته. او په باګرام کې هلته چې ویوړو یو څه وخت په باګرام کې و، هلته د امریکایان راغله، ویل چې د دوی خو قیدونه هغه دي، نو دا بیرته ویسې پلچرخي ته. بیرته پلچرخي ته راوستو. چې بیرته پلچرخي ته راوستو، په پلچرخي کې یو بلاک د ګونتانامو په نوم باندې یو بلاک دوی جوړ کړی و. نو هغه بلاک ته چې ویوړم داسې عجیبه غوندې ځای و. نو چې هلته ویوړم په هغه ځای کې پنجره وه. په پنجره کې ټول ملګري اوسېدل. یو مولوي صاحب فاروقي نومېده چې هغه سره مخ شوم. یعنې ډېر داسې نیک انسان و، ډېره ښه قواره وه. نو ډېر را باندې ښه ولګېده. نو ما ته ویل چې څنګه په څه جرم یې نیولی، څنګه یې راوستی؟ ځکه په زندان کې به داسې خلک مو چې هلته هر قسم خلک یې راوستل، داسې خلک به یم چې راوستل. نو الله به ورته هدایت وکړو، ښه په سنتو ګیره به یم پرېښودله، سم مسلمان به ترې جوړ شو. و ځینې خلک و چې هغه په زندان کې هم توبه نه ښکله، ډېر به بېلارې و، جنګونه به یم کول، مشکلاتو سره به مخ و، نیشې به یم کولې. خو دا مولوي صاحب فاروقي ما ته ویل چې ته به دلته ما سره اوسېږې په دې پنجره کې. ویل زه خو دلته په دې پنجره کې ژوند نه شم کوی، زه به یو څه وخت دلته یم او امکان لري چې زه ځنه بیرته لاړ شم. هغه ویل چې زه دلته 4 کاله په دې ګونتانامو بلاک کې یم، دلته ما ژوند کړی ده، دلته اوسېدلی یم، نو ځان مې عادت کړی ده. د انس صاحب خبره چې په باګرام زندان کې یو ملګري ته ویلي و چې دوی هر څه تا ته وایي کوئ چې لوی ملا صاحب ته هم قمضه وکړه، هر څه وکړه، تاسو یې وکوئ او په ځان باندې تکلیف او مشکلات مه راوړئ. تاسو باید د زندان نه روغ ووځئ، باید داسې سالم ووځئ چې تاسو خدمت وکړئ. او که تاسو دلته ځان عیبي کوي، په مشکلاتو کې ځان ګیر کوي، نو چې باندې ووځئ خدمت نه شئ کوی. دوی چې څه وایي وایي هو لبیک ورته وایي. ځکه اوس موږ اسیران یو، دوی په لاس کې یو، دوی سره بندیان یو، هېڅ هم نه شو کوی. کسل چې یو الله به زمونږ اوري، نور به نور څوک نه اوري، ځکه چې دوی څنګه زړه دوی همغه خپل هغه در سره کوي. او بیا یې چې یو څه وخت هلته وساتلم په ګونتانامو بلاک کې. د ګونتانامو بلاک نه بیرته راوړم 6 بلاک ته. په 6 بلاک کې موږ اعتصاف وکړو، د 9 خوړو اعتصاف هم وکړو. چې دلته مې اعتصاف وکړو، تقریبا ډېرو ملګرو خولې وګنډلې او د سیخان هم تېر کړو خولو کې. یعنې هغه یې موږ سره شته دي، ثبوتونه یې ټول موږ سره شته دي چې موږ خولې وګنډلې، د ملګرو خولې مو ګنډلې، تقریبا 160 کسو هم خولې وګنډلې. او 10-12 ورځو پورې دا اعتصاف روانو. بعد د هغه نه دوی په موږ باندې چې کوم بیروني مشرانو یې دوی هغې راټول شل، د وکیلان یې راوغوښتل، نور خپل مشران یې. موږ ته ویل چې تاسو څه غواړئ؟ موږ ویل نور موږ درنه څه نه غواړو، صرف دومره غواړو چې تاسو په موږ باندې سهولیت راوړئ. دا یې موږ تلیفونونه موږ ته راکړئ، موږ آزاد پرېږدئ چې مرګ ته وګرځو. د ورځې به 1 ساعت افتاوي راکوله. نو موږ چې دا کله د اعتصاف وکړو، خولې مو ګنډلې، هغه نه وروسته دوی په موږ باندې لږ داسې سهولت راوسته، هغه هم په زورې سهولت راوسته، ځکه موږ اعتصاف وکړو او مجاهدین باندې هم په یو اتفاق په زندان کې موږ ته داسې و لکه جهاد ونو، باندې زندان او بیرون ټول موږ ته یو شی و. نو د ده چې کله کوم سختي به په موږ راوسته دوی، موږ به اعتصاف کوو، د نه خوړو. بیا د اعتصاف نه وروسته زموږ تلیفونونه یې هم راوړل، هر څه یې موږ ته راوړل او سهولت راغی. نو بیا څه وخت اوازې شو چې د 15 کسانو لیست راځي، بندیان خوشي کېږي. نو په تمه و، بس د جمعې ورځ وه چې غږ را باندې وشو چې قاري عبدالرحمن څوک ده. چې کله ووتمه نو ما ته ویل چې اطاع رهایي راغلی. یعنې دا ورځ ما ته ډېره عجیبه ورځ وه او همالته مې الله ته سجده وکړه چې الله تعالی هم توبه قبوله کړه او له دې مشکلاتو خلاص شو، راووتو، خپل فامیل سره یو ځای شو. یعنې ټول عمومي څومره وخت قید دې تېر که په زندانونو کې؟ ټول مې نو ټول ټال مې څه کم 2 میاشتې کم 6 کاله تېر کړم. دغه سخت حالات په کوم زندان کې ډېر در باندې ډېرې شکنجې په لغمان مابس کې در باندې تېره شولې، د تر څنګ په پلچرخي کې وې، په کوم زندان کې ډېر سخت حالات و او ډېرې وځورولې، ډېرې شکنجه کړې؟ یعنې دا ځورولو خو یوه واقعه به زه درته وایم، ځورول که شکنجه یې راکوله که هر څه یې راکول، نو ده ته موږ دومره نه ځورېدلو. خو چې کله به دوی خپل تحقیق کوو، موږ نه پوښتنې به یې کولې، وایي چې تا د چا لپاره جهاد کوو، اوس د هغه تا رانه خلاص کړي، نو دلته به ډېرو ځورېدلو. ځکه چې دوی خو مسلمانانو چې مسلمان داسې خبره کوله،
نو واقعا ډېر ځورېدلو په وهلو په دې شیانو باندې هېڅ یعنې موږ طبیعت نه و خراب، موږ نه خفه کېدلو، خو چې دوی به دا خبرې کولې. او بله دا چې دوی به د دروازې په سر لیکلي وو چې د رینجه خو دا موجود نیست. دا به ټولو ملګرو لیدلی په ریاستونو کې چې څوک ملګري زندانونه تیر کړي، دا ټولو ته معلومات ده او ټولو ته معلوم ده. بیا به نورو ملګرو سره هم تاسو دا مرکې وکوئ، پوښتنې به ترې نه وکوئ، هغوی به هم درته وایي. نو دغه دوه خبرو ته موږ ډېر ځورېدلو او د وهلو د شکنجو هېڅ پروا راته نه وه، ځکه چې د الله په مینه کې چې څوک هغه شي بیا هغه په درد او په شکنجو په دې شیانو نه پوهېږي، او د الله مینه چې هغه بیا خاصه مینه وي. نو دغه ډېر ځورولو. د ټولو نه خوږه خاطره د کومه خاطره وه په دې ټول جهادي دور کې؟ یعنې په دې ټول جهادي دور کې دا به اوس تا ته عجیب غوندې ښکاره شي. ما خوږه خاطره هم زندان وه او ترخه خاطره مې هم زندان وه. خوږه خاطره مې په دې زندان وه چې زه کله ونیول شوم نو په زندان کې مې حفظ وکړو او څه دیني درسونه مې وویلې او د شریعت له لارې مکمل خبر شو. دا مې خوږه خاطره ده. او ترخه خاطره مې دا زندان ده چې هغه په ده ترخه ده چې کله په دریم بلاک کې وم چې ورور مې زنګ ووهه، تقریبا څه کم 4 میاشتې تېرې شوې چې پلار مې وفات شوی 4 میاشتې تېرې شوې، زه نه وم خبر. نو دا مې ترخه خاطره وه چې ورور مې زنګ ووهه او چې پلار وفات شوی، دا ما ترخه خاطره وه. یعنې تاسو د افغانستان اسلامي امارت له لوري دا کم د 15,000 بندیانو لیست ورکړل شو، په دغه لیست کې راخوشي شوئ؟ په دغه لیست کې خوشي شو چې کله موږ هغه کتن نو موږ داسې فکر وکړه چې هوایي خوشي شوي وو، دوی هم نه وو پوه شوي، موږ نومونه هم داسې هوایي راغلي وو، موږ خوشي شوي وو. دا د الله رحم و د الله تعالی رضا به هم داسې وه چې موږ خوشي شوي وو چې کله دوی خپل لیستونه کتلي وو چې په لیستونو کې موږ نوم نه وو، دا څنګه خوشي شوي دي. نو دا به د الله او د الله رضا او د الله تعالی خوښه وه چې موږ خوشي شو راووتلو. او دوی بیا ډېر پسته تحقیقات کړي وو، پوښتنې کړي وې چې دا خلک به چېرته پیدا کړو، خو تر هغه وخته پورې پاتې نه شو، نظام یې ړنګ شو او موږ باندې راووتو، خوش اسلامي نظام راغی. تاسو چې کله راووتلی یا بعد زندان مو هم تر څو چې فتح راتلله خپل فعالیتونه کول؟ هو چې کله راووتو د هغه نه وروسته هم ما فعالیت کړی او په الینګار کې، په پروان کې، کاپیسا کې ملګرو خواته تللی وم، څو ځای کې مې تشکیل کاپیسا ته وخت تېر کړی دی، جنګونه مې کړي دي. په قندوز کې مې څو ځله جنګ ته تللی یم، یعنې 10 شپې 15 شپې مې کړي دي، خاص د جنګ لپاره تللی یم، بېرته راغلی یم. هغه ملګري ټول موجود دي، څه شهیدان شوي څه موجود دي چې موږ هغوی سره کار کړی ده او هغوی اوس فلحال هم په وزارتو کې وظیفې لري. لغمان هغه کې د کابل په کرمینال تخنیک وزارت کې وظیفه لري او په دفاع وزارت کې وظیفه لري او بېلابېلو ځایونو کې. قاري صاحب چې کله د زندان راخوشي شولې او په لومړي ځل د کلونو وروسته خپل کور ته لاړلې، خپل کور مو ولیده، د کور انګړ مو ولیده، کور کې مو ورونه خویندې ماشومان نور ولیدل، څه احساس دی وکړه؟ نو چې کله د زندان نه راخوش شوم لاړم کور ته، احساس خو ډېر ښه و ځکه چې د ډېرو کلونو بعد راخوش شوي و، کور ته راغلو. خو دا کور ته چې ننوتم ټول فامیل مې مخ ته ولاړو او ټول مې ولیدل، ټولو سره ملاقات وشو. نو چې پلار مې ونه لیده دا کور بلکل راته خوند رانه کړه، یعنې تر ننه پورې چې اوس هم ډېر وخت تېر شوی ده چې دا اوس هم د وظیفې نه کله کور ته ځمه دا کور راته خوند نه راکوي، ځکه چې خپل پلار مې په هغه ورځ ونه لیده نو دا کور بلکل راته خوند رانه کړه. ډېر ښه قاري صاحب، د خپرونې وخت به را لنډ کو او خپرونې وخت موږ سره یاري نه کوي. تاسو طبعا ډېرې خاطرې لري او ډېر مشکلات او تکالیف در باندې تېر شوي. الله پاک دې د تاسو همدارنګه د ټولو مجاهدینو دغه تکالیف په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. الله پاک دې تاسو ته اجر عظیم درکړي. خپلو مجاهدینو ورونو ته چې تاسو سره په یو سنګر کې پاتې شوي دي، په دغه لاره کې قربانۍ ورکړي، په بېلابېلو ولایتونو کې ځوانانو د اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر د ځانونو څخه بمونه وتړل، ځانونه یې ټوټه کړل چې تر څو په افغانستان کې په مکمل ډول باندې اسلامي شرعي نظام حاکم شي. او دا د الحمدلله د هغو شهیدانو او دغو زلمیو د ځوانانو د وینو برکت و چې اوس یو اسلامي او شرعي نظام د افغانستان په ګوټ کې حاکمه ده. دغه ملګرو ته څه پیغام او څه ویل ورته لري؟ زمونږ خو د اسلامي امارت مشرانو ته او کشرانو ملګرو ته ټولو ته زمونږ دا پیغام ده چې تاسو د خپلو تللو شهیدانو ملګرو فدایانو قربانیو سره خیانت مه کوئ، خپل نظام ته په اخلاص او د الله د رضا په خاطر خدمت وکوئ، د ولس ته خدمت وکوئ، د ولس ډېر خیال وساتئ، ځکه دا ولس و چې موږ سره تکلیفونه تیر کړه
لږې تېرې کړې، بمبارۍ یې تېرې کړې، مشکلات یې تېر کړه، چاپې یې تېرې کړې، چې کله به چاپه راغله یقینا زموږ نه به دا ولس ډېر زیات په عذاب و. دا ولس به د مجاهدینو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکوو. خو نن چې زموږ اسلامي نظام قایم ده نو باید موږ خیانت ونه کوو، د ولس سره ډېر په مینه په محبت سره چلند وکوو. اوس ځینې ملګري چې د ولس ترېنه خفه وي او دا ولس ترېنه ناراضه وي، داسې خلکو ته باید په نظام کې وخت ورنه کړل شي، باید د نظام نه وویستل شي. نو زموږ د ټولو مشرانو د اسلامي امارت شیوخو وزیرانو تر شیخ صاحب پورې ټولو ته زموږ دا یو پیغام ده چې دا باید دوی ته ورسیږي او چې دا ملګرو ته ټولو ته توصیه وکړي، وصیت وکړي، که په وړه سطحه وي که په غټه سطحه وي، چې د ولس سره ښه په اخلاص او محبت او مینه او ورورولۍ سره خپل چلند وکړي او د نظام ته خدمت وکړي چې دا اسلامي نظام تل پاتې وي او حاکم وي. په ترڅنګ بیا د افغانستان غیرتي ولس چې زموږ تاسو غږ د رادیو له لارې اوري یا د خواله رسنیو د یوټیوب له لارې اوري، دوی ته څه پیغام او څه ویل لري؟ د ولس ته داسې پیغام لرو، هغه ورونو ته دا پیغام لرو چې د وطن نه تللي دي، بهر ملکونو کې ژوند کوي، د ضلالت ژوند کوي، شپې ورځې تېروي، په دې تمه ژوند تېروي چې نن به ماته دا خارجي ملکونه اسناد راکړي، دلته به زه زندګي وکړم. راشئ، خپل وطن مو ده، امن ده، تاسو ته هیڅ نوه مشکل نشته ده، دلته باید راشئ، خپل ولس سره ودرېږئ، خپل نظام سره ودرېږئ، خپل وطن ته خدمت وکوئ. دا چې د پردو په ملکونو کې د پردي پالو پردیو خلکو ته خدمت کوئ، دنه ښه ده چې راشئ اسلامي نظام ته، خپل وطن ته، خپل کلتور ته، خپلو خلکو ته خدمت وکوئ. نو زما دغه پیغام ده دوی ته چې راشي شي خپل وطن ته، خپل ولس ته خدمت وکړي، د نظام تر څنګ دې ودرېږي، دوی ته به په نظام کې برخه ورکړل شي. او دا پیغام مې ده ورته. نړۍ مننه زنداني صاحب محترم چې موږ ته مو وخت راکړ او د پولیس راډیو د سنګر خاطرو له لارې د خپل تیر جهادي دور خوږې ترخې له کړاوونو څخه ډکې خاطرې اوریدونکو هیوادوالو سره شریکې کړې. نړۍ مننه هوتک صاحب، له تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت موږ سره ضایع کړ، تر دې ځایه راغلی، او نړۍ مننه له تاسو نه. خوشحاله اوسئ. زنداني صاحب دغه څو بیته دی بیا په اخر کې تا ته ډالۍ وویل، لرلې ترې د امن تمنا درستې نړۍ ده، لرلې ترې د امن تمنا درستې نړۍ ده، رابیل چې شو شمشاد له خونړیو ګردابونو، الله دې د نیکو په څیر کامیاب بدره راباسي، له موږ پاتې اولاد له خونړیو ګردابونو. د پولیس راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د سنګر خاطرو خپرونه چې تاسو د افغانستان اسلامي امارت د یو تن غازي مجاهد د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ څخه واورېدله چې دی په دغه دور کې د خپل جهادي دور کې څومره سختۍ کړاوونه لیدلي، په زندان کې له څومره سختیو کړاوونو مشکلات سره مخ شوی ده، څومره تکالیف یې لیدلي دي. د څنګ تاسو د افغانستان اسلامي امارت د نورو مجاهدینو خاطرات هم اوریدلي چې هره دقیقه دوی چې په جهاد کې تیره کړې ده، نیت د جهاد کړی ده چې د اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر دوی راوتلي دي، دغه هره ثانیه او هره دقیقه د دوی د خطر سره مخ وه، د تکالیفو سره مخ وه، کورنۍ ترې پاتې وه، ملګري ترې پاتې وه، مړی ژوندی ترې پاتې وه، د خوښۍ ورځې ترې پاتې وې، دوی په سختیو په تکالیفو کې ژوند تېر کړی. الله پاک دې د افغانستان اسلامي امارت د ټولو مشرانو، کشرانو او همدارنګه د همکارو ملګرو تکالیف او ستړیاوې خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د سنګر خاطرو خپرونه، تر بیا چې زه نظیف الله هوتک تر یوې بلې نوې خپرونې په چمتو کولو سره او د یو بل نوي مجاهد په حاضرېدو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تاسو په پاک او سپېڅلي رب سپارم. الله مو مل شه.